السلام علیکم ستړي مسئ نن پنجشنبه د 1400 کال د چونګاښ میاشتې 12مه نیټه چې د 2015 کال د جولای میاشتې له 3مې نیټې سره سمون خوري. د سکون راډیویې بېپاڼې او خواله رسنیو درنو لیدونکو د نن ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته مو زه خلیل الله ودمل هرکلی کوم. د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د 1400 کال په لومړۍ روبه کې د یاد وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې ټول ټال 953,000 او 20 میټریک ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې لا هم وضعیت جدي دی او له هرو دریو هغو کورنیو چې سرپرستي د ښځو پر غاړه د دوه د ورځنیو خوړو برابرولو وس نه لري. یاد بنسټ وایي تیر کال یې په افغانستان کې له شاوخوا 10 میلیونه هغه افغان میرمنو او ماشومانو سره د ژوند ژغورونکو خوراکي توکو مرسته کړې چې د ناخوندي خوړو له امله سخت اغېزمن شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې امنیتي ځواکونو د عاشورا مذهبي ورځو په رانږدې کېدو سره د کابل تکیخانو او اړوند سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. مسؤلینو په خبره دغه تدابیر د هیوادوالو د امنیت ټینګښت، احتمالي ګواښونو مخنیوي او په ارامه فضا کې د عاشورا مراسمو ترسره کېدو په موخه نیول شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت پر ایکس پاڼه لیکلي چې پاکستان له بېلابېلو زندانونو د روانې چونګاښ میاشتې په 11مه نیټه 28 تنه افغان بندیان تر خوشي کېدو وروسته هیواد ته راستنه شوي دي. د امریکا دوه پخوانیو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش او باراک اوباما د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې له کارکوونکو سره کتلي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې یادو ولسمشرانو د دې ادارې تر ټولو پریکړه د ډونالډ ټرمپ ستره تېروتنه بللې او له هغوی سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. دا و د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه چې تاسې واورېدل. تر بیا د الله په امان.